ما هم دا اوس توتان خوړل د وطن توتان دي، د لغمان توتان دي، سره د شملو او الله دې طبعا یې مه مخوري. واقعا زما خو هغه د خوښې مېوه چې توت دی. ما دا پوښتنه کوله ځان نه چې دا په نور کوم ملکونو داسې توتان شته دی. زه خو تقریبا یو 15 ملکو ته تللی یم، نو ما ته ذهن کې چې کوم ملک کې به دا وي، دا کوم چې موږ افغانستان کې لرو. تاسو ووایئ چې کوم ملک کې داسې توتان شته دی واقعا مزهداره دي او ماشاءالله ښایسته توتان. دا د الیشنګ د لغمان توتان دي. نو غوښتل مې تاسو نه پوښتنه وکړم، واقعا خوند کوي دا مجلس، دا د حجرې ماحول، دا توتان او څنګه استاد عبدالله جان او کتاب مې لاس کې نیولی دی ماشاءالله. موضوع چې ده نه لوستی دی. زما پنیر چا یوړل ښه کتاب دی. دا یو سمبولیک داستان ده. پنیر شاکر وړي دي. دا حرکت برته کله کله خلک وایي که نه چې مرغه ته هم خدای پاک رزق ورکوي په خپل جاله کې. نه وروه مرغه سهار پاسېږي او نه پوهېږي چې رزق چېرته جد و جهاد کوي او رزق پیدا کوي بېرته راځي. نو حرکت او جد و جهاد ډېر مهم دی. جزاک الله خیره. زه به خپل د توت ته متوجه شم که نه ماشاءالله. دا خو ما لا ټول نه دی لوستی، ممکن ځینې نور توت نه بعد ټول ولا بیا موږ ته ووایي. صحیح دی، جزاک الله خیر. نو موږ به د خپل توتان ته شروع کړو.